وای دا چا رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده، د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده. ډېر ښه. وړې کیسې به وې وړه پر سر خپل پوهېدو، هغه وړه کیسه مشران ته څنګه ورسېده. په کومه ژبه دې فتوا راکړه کافر دې کړمه، ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو سره هغه لیکوالان معرفي کوو چې د پښتو ژبې او ادب دپاره کار او زیار کړی او ښه شعرونه لیکي. هغه که په هره سیمه کې موږ هغې ته ځان رسوو او تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره یو داسې شخصیت ناستې کوي چې ډېر ښه خیال لري، ښه فکر لري، د پښتو او د پښتنو دپاره یې بلا کار او زیار کړی دی او لا اوس پورې لګیا دی کوي. ټول خلک یې پیژني. ښاغلی ګیله من وزیر صاحب موږ سره ناستې کوي. د دوی سره به د دې په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او بیا به دې کلامونه ورو. ګیله من صاحب، تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی، مینه او احترامات. ډېره زیاته مننه غازي نادان صاحب. واقعا چې زه هم ستا مینهوال وم، ځکه چې ستا شعرونه او ستا هلې ځلې ما کتلې وې. ډېره زیاته مننه چې راغلی او موږ هم د دې قابل وګڼلو چې په خپل پروګرام کې مو ملګري کړو، در سره میلمانه مو کړو. د ټولو ملګرو، لیدونکو، اورېدونکو نړۍ مننه چې دا وخت موږ ویني او اوري مو. مننه قربان. ګیله من صاحب، څنګه چې زه خوشحاله یم نو دغسې به زموږ دا ملګري هم ډېر زیات خوشحاله چې تاسو موږ سره په سکرین باندې ویني. د ټول نه مخکې خو دا راته ووایه چې ستاسو ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله نادان صاحب، ژوند ښه دی، خوندور دی، روان دی او مطمئن یو د خپل ژوند نه، ځکه چې زما د شعر هغه اولینې برخه ده چې په ژوند هم د خپل کام یم، هم به مرم د کام سره. نو ژوند مو کام ته او خپل وطن ته، خپلې خاورې ته وقف کړی دی. نو د ژوند هره لحظه احساس، مقصد د مطمئن یم او خوشحال یم الحمدلله چې خدای دې ته رابللی یم چې د خپل کام په راپارولو او بیدارولو کې ما ته ونډه راکړې. ګیله من صاحب، هسې خو ټول خلک تاسو پیژني په سکرین او په دې جلسو کې، هر ځای کې تاسو لیدلی یئ. خو دغه زما پوښتنه ده چې ګیله من صاحب شعر و شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی او تر دې دمه پورې څومره کار یې کړی؟ کتاب میتاب چاپ دی که نه دی؟ غازي نادان صاحب، دا داسې دی زموږ د وزیرستان، خوست، پکتیا، پکتیکا، پړه چنار، ټال په دې منطقو کې د فیلبدیه شاعري ډېره ویله کېږي، استعمالیږي. نو ما اول ابتدایي چې کومه شاعري شروع کړې وه، هغه ما لغتونه یا د میداني پروګرامونه د خپل د کلي د ژڼو ما ابتدا د هغه ځای نه کړې وه. البته د کام او د وطن شعر شاعري ته مې چې پام دی، نو چې هر کله د وطن په حالاتو له نږدې پوهېدلی یم او مقصد دره کړی مې دي. 3 کاله کېږي چې زه دغه شعر شاعري کوم چې د کام د بیدارۍ، د یووالۍ او د اتفاق سبب یې خدای ګرځوي او خدای دې وګرځوي. آمین. څه کتاب وغیره هم چاپ کړي؟ څه بالکل، یو کتاب مې چاپ دی او یا کاله برباد شوم نوم یې دی. نو هغه خوست کې ملګرو چاپ کړی و. نو تقریبا ډېر زیات خلکو خوښ کو. دلته زمونږ په دې غونډو دغه کې بیا هم په ملګري راوړي او خلک یې اخلي. او دویم کتاب چې کوم دی هغه د نظمونو دی، نو هغه هم په تیاری کې دی، په هغه کې ټول نظمونه دي. نو کوشش کوم چې زه یې د پښتنو سره شریک کړم. هغې له به هم تاسو څه نوم ایښودی؟ نوم خو به بیا د مشرانو شاعرانو سره پې دغه کوو، هغه به یې اصلاح کوي، شعرونه نظمونه به ګوري، د هغې مطابق به یو نوم ورته خوښوو انشاءالله. صحیح. د ادب دنیا کې داسې یو شخصیت چې هغه تاسو خپل استاد ګڼئ، دا څوک شته؟ یاره زه مقصد چې ما دا شعر شاعري شروع کړه په هغه وخت کې زه په سفر وم. تر نن تاریخه زه کوم استاد نه لرم او نه مې مقصد شاعران مطالعه کړي دي زیات، او نه مې د ادب دپاره مقصد زه هېڅکله دا دعوا نه کوم چې زه یا ښه شعر لیکم یا ښه شاعر یم. خو مقصد دومره ده چې د وطن حالات او د وطن ناخواله زه خپل استاد ګڼم، هغه همدغه ته مجبور کړم چې زه داسې شعر او شاعري وکړم. صحیح. ګیله من صاحب، ژوند خو ستاسو ډېر زیات مصروفه دی، منډې ترړې، کله یو ځای کې کله بل ځای کې، د پښتنو دپاره غږونه پورته کوئ، ګرځئ. دې نه علاوه دا راته ووایي چې په دې دومره مصروفه وخت کې غونډو له هم ټایم ورکوئ که نه بس صرف شعر لیکئ او نور هغه منډې ترړي؟ نه، په غونډې خو په وزیرستان کې داسې حالات تیر شوي دي زموږ په خپله سیمه کې که نه، چې هلته داسې غونډې او دا شیان نشته. دا ځل تیر ځل ما په اختر کې مشاعره را جوړه وه، نو ډېر زموږ د علاقې خلک مقصد د دې سره هم نه و اشنا، ډېر ملګري چې اوس مشاعره مقصد دا پروګرام دی څه شی دی. نو ما اوس کوشش کړی دی چې هلته یوه دغه جوړه کړو، مقصد ټولنې جوړې کړو او یو داسې
داسې سیستم جوړ کړو چې موږ شاعران ملګري پکې راټولولی شو، په هغه کې پروګرامونه کوو، تنقیدي پروګرامونه، رښتیا د شعر شاعري سره. خو کوشش کوم چې هغې ته ځان روزګار کړم، خو مشکله ده په دې نن سبا وخت کې چې هغې سړی به روزګار شي. او ګیله من صاحب تعلیم څومره کړی دی او په عام ژوند کې څه کار کوي که دغه ملګرو ته لږ؟ زه د زړه سره ما تر 2م ټولګي پورې زده کړې کړي دي، تر 2م ټولګي پورې. او عام ژوند کې چې زه کار کوم خپل هغه زما پیشه چې کومه ده دا ډرایوینګ ده، غټ ګاډي ډرایوینګ دا زه کوم. او دا په سفر کې مې هم دا کړی دی، دلته پاکستان کې مې هم دغه غټ ګاډي چلولی دی. او دا رښتیا زما هغه د ژوند رښتینې خبره ده. صحیح دی. ګیله من صاحب یو د دې ادب نه علاوه دغه پوښتنه لرم چې کومه منډې ترړې تاسو وهئ پښتنو دپاره، څه ګڼئ چې یاره دې کومه پښتنو سره کوم ظلم زیاتی شوي دي، آیا دې ته به خپل هغه انصاف میلاو شي که نه؟ انشاءالله ډېر زیات بدلون راغلی دی. 3 کاله زمونږ چې کومه هلې ځلې کې 3 کاله کېږي، دومره زیات بدلون راغلی دی. تر ټولو لوی بدلون په یو اشاره درته ښایم. پخوا به چې زمونږ په وطن کې څه وشول، په یو کور به مقصد یو توپان بمبار راغی، مقصد په 100 کسان به مړه شول، 10 کسان. بس زمونږ د چې کومه میډیا ده په دې به مازې پټۍ وچلېده چې دومره ترهګر هلاک شول، نو بیا به خیر او خیرت چا به خپل غږ نشو پورته کولی، دا به یې هم نشول ویلی چې موږ بې ګناه مړه شو. اوس الحمدلله چې هر څوک هم لږم تاواني شي او یا څوک ووژل شي مړه شي، په هر چا کې دا جرأت راغلی دی چې هغه احتجاج هم کوي، هغه نیوکه هم کوي، هغه فریاد هم کوي، هغه روډ ته هم راوځي. دا جرأت په هر چا کې پیدا شوی دی او خپل حق غواړي او خپل انصاف غواړي. انشاءالله کېږي به، خامخا به کېږي. وایي الله د خلکو محنت نه ضایع کوي. بالکل صحیح خبر ده. ټول پښتانه چې تاسو سره ولاړ دي او انشاءالله دغسې به دغه ملګري تاسو سره څنګ په څنګ وي، ځکه چې په هر ښار کې ستاسو جلسه نو ډېره زیاته کامیابه وي. نو ډېره زیاته مننه ګیله من صاحب، ستاسو خبرې ډېرې زیاتې خوږې دي او زړه م غواړي چې ډېرې واورو. دې تر څنګه به سوالونه هم کوو، خو زه وایم چې څه کلام واورو. ډېره زیاته مننه قربان. زموږ چې سم خوښ یې هغه راته ووایي، ستاسو په خوښه. مننه یار، خدای دې خوشحال روی. لالی ستا په بېلتون دومره دردېدلی یم او چې بس بیخي یې له ناستي پاستي ایستلی یم. لالی ستا په بېلتون دومره دردېدلی یم چې بس بیخي یې له ناستي پاستي ایستلی یم. او زه د وارث د پیغمبر منم ملا صاحبه، زه د وارث د پیغمبر منم ملا صاحبه، خو تا په دې جمع کې څومره غولولی یم. زه د وارث د پیغمبر منم ملا صاحبه، خو تا په دې جمع کې څومره غولولی یم. او اسلام آباده تا ته څنګه زنده آباد ووایم؟ اسلام آباده تا ته څنګه زنده آباد ووایم؟ تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم. ډېر زبردست. اسلام آباده تا ته څنګه زنده آباد ووایم؟ تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم. او وطنه زه خو دې په ننګ له سره و ماله تېر یم. وطنه زه خو دې په ننګ له سره و ماله تېر یم، خو واکدارانو دې رټلی او شړلی یم. ډېر زبردست. او چې کله ښه ورځ وي یاران او ماران تاوي درنه، اشنا چې ښه ورځ وي یاران او ماران تاوي درنه، خو ګیله من دې بدې ورځې ته ساتلی یم. په ژوند هم د خپل کام یم، هم به مرم د کام سره، تر هر سنگر تر هر ډګر به ځم د کام سره. او هیچ چاته به سره ټیټ نه کړم، نه خرڅ او نه به ډار شم. واده مې د په قرآن لسو نژدم د کام سره. او په یره د زندان یادار مې څوک تم کوی نشي، بیخي بې اندازې مینه لرم د کام سره. او په هره خوشحالي د کام له زړه نه خوشحالېږم، خو خدای ګواه شریک یم په هره غم د کام سره. او وزیره ګیله منه د افغان په ننګ دې مړ شم، له مرګ پس چې یادېږم چم په چم د کام سره. دا په نزړه شکرانه په اور پسې شه، تر مطلبه یارانه اور پسې. او میخواران چې ترېنه وچې شونډې ګرځي، ساقي ستا د میخانه په اور پسې شه. او لوپټه چې د ناموس یې په سر نه وي، مړه داسې پښتانه په اور پسې شه. او چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو، ملکه ستا د خزانه په اور پسې. چې ډکېږي همیشه زمونږ په وینو، ملکه ستا د خزانه په اور پسې شه. او ګیله منه چې نګار در څخه لاړو، مړه ډنګه شه دنیا په اور پسې شه. ډېر ښه نور هم څه ووایي.
وای دا چا رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده ډېر ښه وړې کیسې به وې وړه پر سره خپل پوهېدو هغه وړه کیسه مشران ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه دې فتوا راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده او کومه بلا چې موږ په ټول جهان کې په کومه ژبه دې فتوا راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده او کومه بلا چې موږ په ټول جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ په ټول جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده ډېر ښه ډېر ښه زبردست یو پکې موږ ته ډالۍ کړي زبیر صاحب ته پکې څه ډالۍ کړي وای یار کوي ډکې د کمال خبرې او یار کوي ډکې د کمال خبرې او پاکې له شر او له جنجال خبرې او موږ خو د سر د پناه ځای نه مومو مونږ خو د سر د پناه ځای نه مومو سړی ته کوې د مال خبرې او پښتون به تل د غسې در په در وي پښتون به تل د غسې در په در وي چې نه مني د ستر خوشحال خبرې او چې تا ته وګورم را یادې مې شي یاد سپین ږیري کلیوال خبرې چې تا ته وګورم را یادې مې شي یاد سپین ږیري کلیوال خبرې او نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده او زموږ په شنه چای او په دال خبرې نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده زموږ په شنه چای او په دال خبرې یا ګیله منه کلک په خوله مه وایه خو په غزل کې قسم بال خبرې ډېر او وای ناست په یوه مورچل کې یو ویرېږو له یو بلا دا کام خو د خدای خبر نه کړي زما د کامتله او زه ورته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شوله اټکه تر کابله ته یې شو کولی تار په تار او مونږ کتل درته آیا مونږ بخښېده پښتنې پیغلې وربله ته یې شو کولی تار په تار او مونږ کتل درته آیا مونږ بخښې د پښتنې پیغلې وربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل وپښو ته پرېوتې ای د خوشحال خان د المسوده بګړې وله ړنګ شوې ول په ول د تور مغل وپښو ته پرېوتې ای د خوشحال خان د المسوده بګړې وله او ته لالیه نیم پو یې دا بل د نیم چټکی زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه د کام ته خیر رسی او نه د سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله نه د کام ته خیر رسی او نه د سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله بس یو کلام بل ورو زاید صاحب او بیا به تاسو خپل پیغام ورکړئ ولس له ښه قربان په غزل دومره برش برش مې وویل درته زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم ترهګر زه یم ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم ترهګر زه یم نښانه د ترهګر هم زه یم مردار هم زه یم شهید زه یم در په در هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کلی زما ورانېږي قاتل مقتول زه یم او کور کلی زما ورانېږي په خپل وطن کې غادار زه او مهاجر هم زه یم قاتل مقتول زه یم او کور کلی زما ورانېږي په خپل وطن کې غادار زه او مهاجر هم زه یم او په خپله ګرم یم د ځان پور مې له چا وغواړم د خپلو وینو مې لږ خپله سوداګر هم زه یم او یې ګیله منه اسد خیل ډېر ساده پښتون یم بې ننګه زه بېوقوف زه یم نر بادر هم زه یم او وای ولې د هر شر ذمهوار یادېږم کله مسلم کله کفار یادېږم ولې د هر شر ذمهوار یادېږم کله مسلم کله کفار یادېږم او خدایه چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار یادېږم خدایه چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار یادېږم او لر او کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادېږم لر او کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادېږم او چې د جنگ ځای شي ډېر د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم او چې ګیلمن هر څو ځان سپین ملا کړم بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم ډېر ګیلمن صاحب ډېره زیاته مننه په اخر کې زموږ د کتونکو ته څه پیغام لرئ کتونکو لیدونکو ته مې همدغه پیغامونه ډېر ورکړي قربان ټولو ته مې همدغه پیغام دی چې مینه وکړئ د یو بل قدر وکړئ د یو بل احترام وکړئ یو بل ته په درنه سترګه وګورئ د هر شي یو منفي اړخ وي یو مثبت اړخ وي که موږ د هر شي کوشش وکړو چې مثبت اړخ یې وګورو نو انشاءالله دا کام به سره راټولیږي په
یو ټغر ان شاء الله بیا به دا ناخواله دا بدمنۍ بدمرغۍ له منځه ځي او بیا بالخصوص تا د امام منظر صاحب نه ډېرې مرکې ریکارډ وي خلکو ته مې دغه خواست دی چې شاعر سړی هغه شاعر امام منظر صاحب زه د ځان په دغه نه وایم شاعران ډېر لوی سوچ او فکر لري نو د شاعرانو په شعرونو په نظمونو په غزلو تر هغې خپله ړنده نیوکه مه کوئ که چیرې تاسو ته په زړه کې ډېره کیسه درېږي نو شاعر ملګری حاضر وي تاسو ورتلی شئ مناظره هم ورسره کولی شئ او مخ په ټلیفون هم ورسره خبره کولی شئ نو شاعرانو ملګرو ته بد مه وایئ د شاعرانو ملګرو سره رښتیا د کام او د وطن درد په زړه کې پروت وي نو شاعرانو ته مینه ورکړئ دا ستاسو نه هېڅ هم نه غواړي فقط ستاسو نه وا جار قربان مینه محبت ورورولي غواړي نور دوی لګیا دي په پټو سترګو په نیمو شپو هم لګیا دي د پښتون کام او د پښتو ژبې خدمت کوي نو د شاعرانو ملګرو قدر وکړئ او لر او بر افغان ملت چې څومره یې په خپل منځ کې مینه محبت د یو بل سره وکړئ د ورورولۍ کوشش وکړئ نو انشاءالله په هر شي نه ضروري چې کوم د هغه اتفاق دی ورورولي ده نو دا نور شیونه د اتفاق د ورورولي سره بیا تړلي دي همدغه مې پیغام دی چې د ملګرو سره مقصد باید په خوش اخلاقي او په خوږه طریقه میلاو شي مننه ګیلمن صاحب ډېره مننه چې موږ هم وخت راکړو ډېره زیاته مننه مړوی موږ خو د خوږې خبرې خلک یو وخانده چې غر درته سوری کړم ډېره زیاته مننه ډېره مننه قدرمنو ادبي محفل هر څومره خوند کوي مزه کوي زړه نه غواړي چې ختم یې کړو بیا هم دارې خبرې به اختتامي د دې خپرونې په راجوړولو کې د زاهد خاموش صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې دا خپرونه هغې راجوړه که دلته ناسم دي دې نه علاوه زبیر نایاب هم موږ سره منډه وواله دومره راسره راغلی که نه هغه هم مننه وکړو کیمرې شاته هم ولاړ دی نو د ټولو ملګرو دلته چې کوم ملګري ناست دي نومونه خو موږ له نه راځي الله یې دې ټول ښاد آباد او بریالي ساتي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ